بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې وه چې د اروپا اتحادیې یا ناټو امریکا او یا هم انګلستان څه مقصد لري چې افغانستان ته راغلي وو او د افغانانو د بدبختۍ او لامل چې کېدل افغانستان یې ورانه او د دې ګټې دې کې څه وي. دا ډېرې اړخونه لري او ډېرې خبرې لري، خو که په دې باندې اوس موږ دومره اوږدې خبرې وکړو شاید حوصله به ورته تنګه سي. نو زه غواړم یوازې په دې باندې په تفصیل لنډې خبرې وکړم. اول خو دا ده چې دوی خپلو وسلو ته بازار موندنه کوله. یو دا چې د نړۍ ډېرې وسلې انګلند، امریکا، روسیا، اروپایي اتحادیه خرڅوي، نو دوی خپلو وسلو ته بازار موندنه کوله او هغه وسلې یو ځای کې نه یو ځای کې باید خرڅ شي، یو ځای کې نه یو ځای کې باید استعمال شي. نو د دې دوه شیانو لپاره دی دلته راغلي. دا یو موضوع. دویمه موضوع، افغانستان د ځمکې له نظر نه ډېر غني ده. یعنې کوم چې مثال په ځمکه کې موږ او تاسو لکه جواهر لرو، غاز لرو، تیل لرو، نور دا کم شیان چې معدنونه، ځمکني معدنونه چې موږ او تاسو لرو، دغو شیانو لپاره چې دی غوښتل راسي، وی ګوري، وی باسي. په دې 20 کلونو کې چې څومره وسه وشول هغه یې وباستل، چې کوم ځای به یې خوښ سه هلته به لاړل، قرارګاه به یې ووهله، شاوخوا به یې سیمې خاردار ته وکړ، هېڅوک نور هلته ورتللی نه شول، ځکه دوی به هغه ځای کې ولاړ وو. په هلمند کې ګوره انګلند وه، دېخوا امریکا وه، دا ټول ځایونه دوی تر خپل کنټرول لاندې نیولي وو او دغه کنټرول سره سره دوی څه یې چې غوښتل هغه یې باستل او هغه یې باستل، روان به وړل به یې. درېیم دی د افغانستان له خاورې نه که وغواړي سبا په کوم بل هېواد باندې دی چې ډار لري، ایران ده یا روسیه ده یا بل ده یا چین ده، حمله وکوي، نو دی افغانستان دومره سروې که دومره یې وکته کونج کونج د افغانستان دی ځانونه ورسول، ویې کته که موږ سبا د جګړې لپاره دغه ځای کې اوسو، له یو بل هېواد سره دوچار اوسو او موږ وغواړو دغه ځای نه حمله وکړو، نو موږ د دفاع، زموږ د ساتنې یا زموږ د پټېدلو یا چې زموږ مهمات څوک ونه ګوري یا خراب نه سي، کومو ځایونو کې موږ ساتلی سو چې موږ راسو همغه اول نه په همغو ځایو قبضه وکړو، هغه ځایونه ونیسو او هغه ځایونه جګړې ته دوام ورکړو. دغه ټولې نقشې دی له ځان سره واخیستلې او امریکا، انګلند، اروپایي اتحادیې هر چیرته چې ویې وړلې. نو دغه د دې مهمې موضوعګانې وي. د سلاو باره کې بیا هم راځم. دا چې نړۍ کې ډېرې وسلې دغه هېوادونه خرڅوي، نو موږ او تاسو باید په جګړه کې وساتي. که موږ او تاسو په جګړه کې ونه ساتي، دوی وسله کوم ځای کې خرڅه کړي؟ په اروپا او امریکا کې خو جګړه نشته چې دوی خپلې وسلې خرڅې کړي او هلته دوی په وسلو باندې بزنس وکړي. نو هغه بزنس لپاره یوازې موږ او تاسو یو، د امتحان لپاره یې موږ او تاسو یو چې موږ او تاسو امتحان سي او په موږ او تاسو باید استعمال هم سي، ځکه چې موږ او تاسو یې وانخلو، نور څوک نه اخلي. نو دغه سترې او غټې وجې وي چې دوی افغانستان ته راغلي وو او په افغانستان کې خپل فعالیت کو. خو امریکا یو خبره بیا هم درته کوم، امریکا تلې ده رسما ماموریت پای ته ورسېده، خو ولې ما تاسو ته مخکې ویلو چې دوی خپل بی پلان خلاص پرېښی ده، د داعش په نوم بیا د یو پروژه جوړوي او دغه پروژه چې په کوم ځای کې جوړیږي، په راتلونکي ویډیو کې زه پرې خبرې کوم، ځکه چې چا ورته اډه ورکړله په هغه وخت کې خوشحالیانې هلته وي، اوس چې بیرته کابل نه ماموریت پای ته ورسېد هلته لاړل، هلته خوشحالیانې وي. په هغې موضوع باندې بله ویډیو زه جوړوم، بله ویډیو کې پرې خبرې کوم. خو دغه اوس چې مثال دوی دغه بی پلان د داعش په نوم باندې خلاص پرېښود او ویې غوښتل چې راتلونکي کې بیا هم که زړه یې وغواړي، هر کله یې زړه وغواړي چې خپله کومه وسله امتحان کړي، نوې وسله جوړه کړي، کیمیاوي مواد پکې ډېر اوسي چې ځمکې ته ضرر ولري، خلکو ته ضرر ولري، نو خپل هېواد کې نه استعمالوي، راځي افغانستان کې استعمالوي، وایي چې دغه ځای کې داعش و او موږ د داعش مخه نیسو، موږ نه غواړو چې داعش وده وکړي په نړۍ کې. هغه ټولې نړۍ ته خطر ده. ټوله نړۍ څوک د همدغه یو څو ملکونو لاس کې نیولې ده، په یو ګوته باندې یې تاووي. هغوی د خپلو وسلو د امتحان لپاره ځای پرېښود او دغه بی پلان به دی همیشه خلاصي، هر کله به دی وغواړي چې راسي په افغانستان کې وسلې امتحان کړي. نو افغانانو ته پکار ده چې متحد سي، د یو سوکاله خوشحاله او ارام افغانستان لپاره کار وکړي، د افغانانو لپاره کار وکړي او همدغه د حل لاره ده. په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ. قربانم له مینې ملګرو دوستانو سره زموږ یوټیوب چینل شریک کړئ، سبسکرایب یې کړئ ځان سره. ښه او سوکاله ورځ درته غواړم. تر بلې ویډیو د خدای په امان.